وروستی سمستر نهمه برخه انعکاس میډیا. د ستوري پلار د خفګان څخه ډکه څېره راواړوله. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل: آفرین زویه، الله جل جلاله دې ستا په څېر نیک اولاد هر مور او پلار ته ور نصیب کړي چې ارمانونه او هیلې یې وغوړېږي. زموږ هیله او ارمانونه خو ستوري ورژول، مړاوي یې کړل، په همدې سره یې ژړا کابو نشوه کړی. دومره یې وژړل چې ګریوان یې لوند خیش شو. ستوري ته مې پام شو، کله به یې د بدن یو ځای ګروا او کله بل ځای. د ستوري پلار راته وویل: سمه ده، په کور کې به یې بند کړو، لاس چې مات شي غاړې ته راځي. د ستوري دوی د کور مخې ته له موټر څخه کوز شو. د کور تر دروازې مې ستوري ته اوږې ورکړې وې. ما ترې اجازه وغوښته، ډېر ټینګار یې وکړ چې ایسار شه، خو زما زړه نه غوښتل. د واسکټ په جیبونو کې مې لاسونه کېښودل او د خپل کور په لورې مې مزل پیل کړو. بله ورځ مې د ستوري پلار ته زنګ ووهه، ورته ومې ویل: د ستوري حالت څنګه دی؟ ویې ویل: ښه دی، خو بدن یې ډېر خارښ کوي. په ګرولو یې د بدن پوستکی وشکاوه. ومې ویل: خیر دی، ښه به شي، ساتنه یې وکړئ او روغتیا ته یې پام کوئ. له یوه ډاکټر څخه مشوره واخله. خبرې مې ورسره خلاصې شوې. موبایل مې قطع کړو. له څو ورځو راهیسې زه هم پوهنتون ته تللی نه وم. ځان مې برابر کړو، کتابونه مې واخیستل، د پوهنتون په لور روان شو. په ټولګي کې مې له ټولو ټولګیوالو سره د زړه خواله وکړه. د حال احوال پوښتنه مې وکړه. ټولګیوال راباندې ګڼ شول، کله به مې یو څنګ ته راغی او کله بل. تر روغتون هم خپلو ټولګیوالو رسولی وم، ځکه خو دومره غیر حاضر هم نه وم. که استاد به حاضري اخیسته نو ټولو به په یوه خوله زما دا ناروغتیا ویل. په رښتیا چې اتفاق او یووالی په هر څه کې خوند کوي. له پوهنتون څخه رخصت شو، کور ته راغلم. له ځان سره مې د تېر شوو درسونو ټول نوټونه راوړل. د شپې تر ناوخته د نوټونو په رسول بوخت وم، همداسې په لیکلو کې ویده شوی وم. سهار د چای څښلو وروسته مې د ستوري پلار ته زنګ وواهه چې د ستوري وضعیت څنګه دی. په ځواب کې راته وویل چې هغه ناځوانه بیا له کوره وتلی دی. تندي ته مې ټک ورکړ چې دا لیونی به اوس په کومو کوڅو کې لټو. د ستوري پلار ته مې وویل: سمه ده، زه یې هم لټوم او ته یې هم په نږدې ساحو کې وګوره. په رښتیا هم چې انسان کله وږی شي نو ضرور به د ډوډۍ په تلاش کې تر هر ځایه راسي. همداسې د نشې روږدی هم د نشې په پیدا کولو پسې لټه کوي، غلاوې کوي، له کوره سره زر او پیسې پټوي، له مساجدو څخه څپلۍ پټوي، یوازې د خوږو زهرو یعنې پوډرو لپاره. زه د ستوري په لټولو اخته شوم. د ښار ډېر ځایونه مې ولیدل. بڼ ته لاړم، هلته ونه لیدل شو. پلار یې هخوا دېخوا ګرځېدلی و، کوم ځای کې یې پیدا کړی و چې په زنګېدلو قدمونو چېرته روان و. له ګریوانه یې نیولی و، ورته یې ویلي و: واه هلکه، د خدای ظالمه، دا ته په څه ګډوډو سر یې؟ له ځان څخه دې څه شی جوړ کړی دی؟ و د خدای ظالمه، زما
دې ناروغتیا او زړو هډوکو ته هم نه ګوري، د هغې ګرانې مور ارمانونو ته هم پام نه کوي. ټوله ورځ تا نازونه پسې ژړېږي، د هغې ارمانونه دې هم د پوډرو په لوګو بدل کړل. د روغتون غم وخوره. ورته ومې ویل سمه ده، زه به هڅه وکړم. د معتادینو روغتون کې زما د ملګري یو خپلوان و، خو د هغه غریب دنده لږه ټیټه وه، دومره زور یې نه رسېده، ځکه چې تر څو معتاد په خپله خوښه روغتون قبول نه کړي، د نورو په خوښه ډاکټران نه قبلوي. بل د روغتون او نرسانو دې خدای د نیکۍ هدایت وکړي. هغه ناروغ چې لږ مالدار او شتمن وي سم له مخې داخلوي، بیا نو له هغوی نه ځانونه قربانوي، غوړه مالیه او چاپلوسي ورته کوي. غریب خو پرېږده، د خدای رحم ته پروت وي، نه ورته د انسانیت په سترګه کتل کېږي. بس که د یو نیم ډاکټر رحم پرې راشي او سر ورته راښکاره کړي. په سبا مو ستوری له کوره په روغتون کې د بستر کېدو په موخه وویست. روغتون ته ورسېدو، له مشر ډاکټر سره مو د خبرو کولو یو څه موقع پیدا کړه، خو ډاکټر صاحب سره خبرې چېرته کېدای شي. په زاریو پسې شاته روان و. سوال مو ورته وکړ چې خیر دی ډاکټر صاحب، د ناروغ د ژوند مسله ده، زده کړې ترې پاتې کېږي. د بستره کېدلو پاڼه یې اخره هم لاسلیک کړه. ایله چې زړه مې ولګېد، د روغتون په چمن کې کېناستم. یو څه آرام احساس مې وکړ. بیرته روغتون ته ننوتلم. د ستوري پلار د ډاکټرانو سره بوخت و، خبرې یې کولې. ستوري د یو میاشتې لپاره په روغتون کې بستر شو. د ستوري پلار سره یو ځای له روغتون راووتلم. ورته ومې ویل د روغتون غم خو مو وکړ، د پوهنتون یې هم باید یو څه چاره وکړو. د ستوري پلار وویل زما ورته له وړاندې پام و، خو ته تر ما مخکې شوې او راته یاده دې کړه. ومې ویل سبا باید پوهنتون ته لاړ شو، ځکه چې د 4 کالو خواري به هسې لاړه شي. زه د ستوري د پوهنځي رئیس پیژنم، ډېر ښه انسان دی، انشاءالله یو څه به وکړي. په سبا یې پوهنتون ته لاړو. د پوهنتون د انګړ په منځ کې روان وو. د څو پوهنځیو له ودانیو تیر شو. د راتلونکې ودانۍ مخې ته د شنو چمنونو تر څنګ په یوه لوحه د ښوونې او روزنې پوهنځي عبارات لیکل شوی و. موږ د پوهنځي په لور نږدې کېدلو چې د اسمان غړمبا شوه. پورته اسمان ته مې وکتل، تورې وریځې سره یو ځای کېدلې. د ستوري پلار ته مې وویل باید بیړه وکړو، ګنې باران مو ایساروي. په همدې خبرو کې و چې د اسمان څخه اوبه راښکته شوې. غټ غټ څاڅکي یې چې په ځمکه د لګېدو سره به په کاڼۍ کولې. د ونو په وچو پاڼو به د باران د هر څاڅکي په راپرېوتو سره شړخار زیاتېده، تر څو چې د پوهنځي ودانۍ ته داخلېدو باران مو سابه په مالګه کړي ول. ودانۍ ته داخل شو. یوې څنډې د ودرېدو له ویښتانو او مخونو څخه مو د لاس په ګوتو اوبه وچې کړې. د ودانۍ په منځ کې مو مزل پیل کړ. لا څو خونو تیر شو. د راتلونکې دروازې په سر یې د پوهنځي د ریاست عنوان لیکلی و. د ستوري پلار څخه مې وار لومړی کړ. ور مخکې شو. د ریاست د خونې دروازه مې ورو ورو وټکوله. له هغې خوا د ننوتلو لپاره اجازه راکړل شو. د ستوري پلار ته مې د لاس په اشاره
د ننوتلو وویل. هغه له ما مخکې زه ورپسې شو. د پوهنځي ریاست ته په ننوتو سره مې ښایسته کوچونه، ګل لرونکي میزونه، په 4 دیوالونو د پوهنځي اړوند د قوانینو او اصولو مختلف چارټونه ولیدل. په خونه کې وړاندې ورغلو. د پوهنځي رئیس د خپلې څوکۍ راپورته شو. په ورین تندي راسره ستړي مشي وکړل. له څېرې نرم مزاجه ښکارېده. د لاس په اشاره یې وپوهولو چې باید په کوچونو کې کښېنو. رئیس په خپله څوکۍ او موږ په کوچونو کې کښېناستو. رئیس صاحب د ښه راغلاست کلمات وویل. د ستوري پلار ورسره په خبرو بوخت شو. زه د رئیس صاحب د چوکۍ شاته په دیوال د وخت ولسمشر انځور او د انځور لاندې د ملي بیرغ په ننداره شو. د ریاست خونې ته چپړاسي د څو پیالو او د چای ترموز سره را داخل شو. چپړاسي د پیالو په ډکولو بوخت شو. زه هم د رئیس صاحب او د ستوري د پلار خبرو ته غوږ شوم. اصلي موضوع ته داخل شوي ول. رئیس صاحب وویل د تېرو 5 کلونو راهیسې زه د دې ادارې او پوهنځي رئیس یم. ما ته د دې پوهنځي هر څه واضح او ښکاره دي، ځکه زه د دې ځای مشر او مسؤل یم. څنګه چې د یوې کورنۍ مشر د کورنۍ د ټولو غړو په کړنو او افعالو څار لري، د کورنۍ د غړو د رزق، غم او د هغوی نور مسؤلیتونه ورته غاړې وي، داسې زه هم مشر یم. مسؤلیت لرم چې د هر زده کړیال ستونزې درک کړم. نو ستوری زه هم پیژنم، ښه با استعداده او لایق زده کړیال دی، خو دا چې زده کړې یې ټکنۍ دي په هغې زه هم پوه یم. په هر حال تاسو به هم همکاري کوئ او یو څه به مونږ لاس پښه اچوو. رئیس صاحب ډېرې له مهربانۍ او نرمښت ډکې خبرې وکړې. دومره ښه راته واوسېده چې د عاطفي چلند یې ډېر اغېزمن شوم. رب دې داسې اشخاص لا ډېرې کړي. د خبرو کولو لپاره په کوچ کې رانیغ شو. ومې ویل رئیس صاحب محترم، ستاسې د لطف او مهربانۍ ډېره مننه. د ستوري په اړه له ما ته ښه پوهېږي. بس دا د تقدیر فیصلې دي. د ټولنې ناسم دودونو او د مینې بې رحمه څپېړو یې د ژوند ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل. د بېعوض او بې احسانه مینې ستره منارونه د مور او پلار هیلې د پوډرو په ضلالت کې وبایللې. رئیس صاحب مې خبرې غوسې کړې. ویل ښه شو چې پر وخت مو د هغه بیچاره غم وخوړ او په روغتون کې مو بستر کړ. اوس نو د ستوري د لیسانس دورې اخري ازموینې دي. 2 ورځې وروسته به پیل شي. تاسو دومره همکاري وکړئ چې ستوری بیچاره خو هسې هم په روغتون کې بستره دی. د ازموینې لپاره لوستل نشي کولی، خو یو ځل باید د هرې ازموینې لپاره صحنې ته راوستل شي تر څو د ازموینې اخیستلو اړوند استاد یې وګوري او خپله همکاري ورسره د انساني همدردۍ له مخې وکړي. ما د ستوري پلار ته په پښتون کې نظر ور وکتل. د هغه په څېره کې د خوښۍ نښې وځلېدې. د رئیس صاحب له خبرو خوښ ښکارېده. د ستوري پلار رئیس صاحب ته وویل ګران اورېدونکو، دا و د وروستي سمیستر د ناول 9مه برخه. تر بیا وروستۍ برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.